سلامونه ستړي مشئ پام وکړئ د پرمختګ مهم او تازه خبر ته غزني کې د یو سړک د بیا رغولو چارې پیل شوې د غزني ولایت په مرکز روزي سیمه کې د 650 مترو په اوږدوالي د یو سړک د بیا رغولو چارې پیل شوې د غزني ښاروال محمد نبي حمزه وویل چې دغه ولایت په مرکز روزي سیمه کې د یونیسف په مالي ملاتړ د 8 میلیونو افغانیو په لګښت د 650 مترو په اوږدوالي او 9.5 متره پلنوالي په درلودلو سره د یو سړک د بیا رغولو چارې پیل شوې دي. حمزه زیاته کړې چې په دې پروژه کې 40 تنه محلي اوسیدونکي هم په کار بوخت دي او ټاکل شوې ده چې په راتلونکو 2 میاشتو کې به د سړک جوړولو کار بشپړ شي. ډبي زیاته کړه چې د سړک د ساتنې لپاره به د سړک په دواړو غاړو کې 1500 متره په اوږدوالي ویاله هم جوړه شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښې شوې.